یو ظلمی وغواړه نبی سرورا پټو جهان کې نورانی سرورا یو ظلمی وغواړه نبی سرورا پټو جهان کې نورانی سرورا ستا د روزي ارمان پر زړه لرما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د قیامت علامات. درنو اوریدونکو، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله موږ ته د قیامت علامې او نښانې بیانوي نو فرمایي د قیامت د علامو او نښانو څخه یوه علامه دا ده چې ریاکار عابدان او کچه روژه نیونکي به پیدا شي. حضرت شداد بن اوس رضی الله تعالی عنه یو ورځ په ژړا شو. چا ترې پوښتنه وکړه چې ولې جاړې؟ هغه مبارک ځواب ورکه، ما ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خبره را یاده شوه چې ما په خپله د هغه مبارک له خولې څخه اورېدلې وه. هغې خبرې زه په ژړا کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ویلي و، زه د خپل امت په اړه د شهوت خفیه او شرک کولو څخه ډیره ویره لرم. حضرت شداد بن اوس رضی الله تعالی عنه فرمایی، ما په ډیر تعجب سره د الله د رسول نه پوښتنه وکړه چې ای د الله رسوله، آیا له تا وروسته به ستا امت شرک وکړي؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ځواب راک، خبر اوسه، هغوی به د لمر، سپوږمۍ، بت، د تیږو، د کاڼو او د بوټو عبادت نه کوي، بلکې د هغوی شرک به دا وي چې د خپلو اعمالو ښودنه به کوي، او شهوت خفیه به دا وي چې د دوی له ډلې څخه به یو تن د روژې نیولو نیت وکړي، خو د خپلو نفسي خواهشاتو څخه د یو خواهش د مخته کیدلو له امله به روژه پرېږدي او روژه به ماته کړي. دا دواړه هغه څه دي درنو اوریدونکو چې نن ورځې موږ او تاسې په خپلو سترګو باندې وینو. د دې وړاندوینه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په څوورو کلو مخکې کړې ده، خو نن ورځې موږ او تاسې دواړه په خپلو سترګو باندې وینو. همدارنګه حضرت ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ یو ډله صحابه کرام په خپلو کې ناست او د دجال یادونه مو کوله. په همدغه وخت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او ویل، آیا زه تاسو ته یو داسې شی در ونه ښیم چې زما په وړاندې له دجال څخه هم خطرناک دی؟ حضرت ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ وړاندیز وکړو، ولې نه ای د الله رسوله موږ ته یې راوښیه هغه کوم څیز دی چې د دجال نه هم ډیر خطرناک دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغه خفي شرک دی، او بیلګه دا ده یو انسان به په لمانځه ولاړ وي خو د خلکو د لیدلو له امله به خپل مونځ اوږد کړي تر څو د خپل مونځ او د خپل عبادت خلکو ته وروښي. محمود بن لبید رضی الله تعالی عنه فرمایي، دا حدیث دی چې امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې ذکر کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، زه ستاسو په اړه تر ټولو زیات د شرک اصغر نه ویره لرم. صحابه و کرامو غوښتنه وکړه چې شرک اصغر څه شی دی ای د الله رسوله؟ محمد رسول الله
صلی الله علیه وسلم ځواب ورکه ځان ښودنه یا عمل ښودنه. نن سبا ریاکاران ډیر دي او د حدیث شریف مطابق په شرک اصغر کې ښکیل دي. الله رب العزت دې موږ د ریا نه وساتي. الله رب العزت دې زموږ عملونه خپل رضا دپاره وګرځوي. ځکه کله چې ریاکار عابدان پیدا شي او هغه کسان پیدا شي چې هغوی د خپلو نفسي خواهشاتو له امله خپلې فرضي روجې ماتوي، دا د قیامت علامې دي. بیا پوه شي چې قیامت ډیر زیات نږدې دی. همدارنګه درنو اوریدونکو، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت له علامو څخه یوه علامه دا ده چې ظالم ته به ظالم نه ویل کیږي. همدارنګه امر بالمعروف او نهی عن المنکر به پاتې شي. نه به څوک چاته په نیکیو امر کوي او نه به څوک د بدیو نه منع کوي. دا د قیامت د نښانو څخه نښانې دي. د حاکم حدیث دی، راوی د حدیث حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما دی. هغه فرمایي چې ما ته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې ته زما امت په داسې حال کې وګورې چې ظالم ته له ظالم ویلو څخه ویریږي نو له هغو نه رخصت شه، یعنی د هغوی په مجلسونو او محفلونو کې مه کښېنه. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د لا اله الا الله ویل به خلکو ته تر هغه وخته پورې ګټه رسوي او له هغو څخه به عذاب او آفتونه لرې کوي تر څو خلک د دې له حق څخه بېپروایي ونه کړي. صحابه و کرامو رضی الله عنهم غوښتنه وکړه، ای د الله رسوله، د لا اله الا الله د حق څخه د بېپروایي څه مطلب؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړ د دې له حق څخه بېپروایي دا ده چې د الله رب العزت نافرمانی به په ښکاره توګه کیږي. دا چې د نافرمانی مخه ونه نیول شي او دا کار بند نشي، دې ته بېپروایي وایي. د الله رب العزت نافرمانی به په ښکاره توګه کیږي، خو څوک به کوشش نه کوي چې دا الله رب العزت دا نافرمانی بنده کړي او د دې مخه ونیسي. نو دا د کلمې نه بېپروایي ده. صاحب د تفسیر در منصور په خپل تفسیر کې یو حدیث را نقل کړی. هغه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې زما امت دنیا لوی شی وګڼي نو د اسلام ریښتینولي به د دوی له زړونو څخه ووځي، او کله چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر پریږدي نو د وحی له برکت څخه به بېبرخې شي، او کله چې په خپلو منځونو کې یو بل ته شکنځل کول پیل کړي د الله رب العزت له نظره به پریوځي. دا هماغه څه دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه وړاندوینه کړې وه. دا سمه ده چې لا اله الا الله به د تسبیحو په دانو ډیر ویل کیږي، مګر لا اله الا الله به هغوی ته څه ګټه نه ورکوي. دا ځکه چې خلک په ښکاره توګه د الله رب العزت له اوامرو څخه سرغړونه کوي او د دې منع کول خو لرې خبره ده چې څوک یې بد هم نه ګڼي. او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د پرېښودلو له امله به خلک د وحی له برکت څخه بېبرخې پاتې شي. د وحی نه مطلب دا دی چې د الله رب العزت ستر او مبارک کتاب قرآن کریم به په زړونو کې پروت وي، په دکانونو کې به پروت وي، په الماریو کې به ښکلو نه ښکلو ټوټو کې تاو شوی ایښی وي، مګر د دې له برکت تقوا پرهیزګاري څخه مسلمانان له دې امله بېبرخې دي چې دوی د قرآن کریم احکام شاته غورځولي دي. یو بل ته د کنځلو کول رواج دومره ډیر شوي چې له امله یې خلک د الله رب العزت له پامه غورځېدلي او د ذلت تر کندې رسېدلي دي. که هغه ښکنځل کول زموږ په کورنیو کې دي یا د کورنۍ نه بهر په ټولنه او په اجتماع کې دي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو یو بل سره مخامخ کیږئ نو ووایئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
اما له بده مرغه باید یادونه وکړم نن ورځ چې زموږ اکثره ځوانان یو بل سره مخامخ کیږي د هغوی ملاقات او د هغوی مخامخ کیدل یو بل سره په شکنځلو باندې دي. نو دا هغه خلک دي چې د الله رب العزت له پامه غورځېدلي او د ذلت تر کندې رسېدلي دي. خلک دعاګانې کوي مګر قبلیږي نه، له ستونزو او مصیبتونو څخه خلاصون غواړي مګر ترې نه خلاصیږي. او خلک به څنګه په خپل مقصد کې کامیاب شي چې په ټوله نړۍ احسان کوونکی انسان محمد رسول الله ویلی دی سوګند په هغه ذات چې زما روح په لاس کې دی، دا ضروري ده او بیا هم ضروري ده چې په نیکیو حکم کوئ او له بدیو څخه منع کوئ. ډیر ژر به پر تاسو عذاب د الله له طرفه نازل کړی شي، بیا به پرته له شکه چې تاسو په هغه وخت کې الله ته دعاګانې هم کوئ مګر الله رب العزت به دعاګانې درته نه قبلوي. مشکات حدیث دی د حضرت جریر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل که په کوم قوم کې یو کس داسې وي چې هغه ګناه کوي او دغه قوم سره له دې چې د منع کولو وس هم لري او دغه ګناهګار انسان له ګناه څخه نه منع کوي، نو الله رب العزت به خامخا په دوی باندې له مرګه وړاندې عذاب نازل کړي. قوم خو پرېږده درنو اوریدونکو، زموږ په کورنیو کې داسې فاسد او ګناهګاران شته دی چې موږ دا توان لرو چې د هغو مخه ونیسو، لاکن بیا یې هم مخه نه نیسو. الله رب العزت به په موږ او زموږ په کورنۍ باندې څنګه عذاب نه راولي. کلی کور او قوم پرېږده، خپلو کورونو ته وګورئ چې زموږ په کورونو کې څومره مفسدین موجود دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دغو مبارکو احادیثو څخه ښکاره شوه چې د انسانانو اعمال د راحت او آرام د غم او مصیبت تخم دی. د نیکو اعمالو څخه نعمتونه او راحت ترلاسه کیږي او د بدو اعمالو له امله د غمونو، عذابونو، کړاوونو او آفتونو دروازې پرانیستل کیږي. همدارنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث نه دا هم معلومیږي چې د دعوت د فریضې پرېښودلو له امله عام عذابونه راځي. کله چې مسلمانان امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرېږدي، نو د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر د پرېښودلو له امله عام عذابونه راځي. د الله رب العزت په دربار کې شوې دعا ردیږي نه قبلیږي. خلک د وحی له برکت څخه بې برخې کیږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا نه دا هم راته معلومه شوه چې یو بل ته کنځلې کول یا شکنځل کول د دې خبرې سبب جوړیږي چې خلک د الله رب العزت د پامه وغورځېږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دغو ارشاداتو پرته ډیری داسې احادیث شته چې پکې د خاصو اعمالو خاصې پایلې یادې شوي دي. زه به تاسو ته د ځینو یادونه دلته په لنډه توګه وکړم، خو دا د یوې دمې نه وروسته. یو ځل مې وغواړه نبي سروره، په ټول جهان کې نوراني سروره. یو ځل مې وغواړه نبي سروره، په ټول جهان کې نوراني سروره. ستا د روضې ارمان پر زړه لرمه. درنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دغو ارشاداتو پرته ډیری داسې احادیث شته چې پکې د خاصو اعمالو خاصې پایلې یادې شوي دي. زه به تاسو ته دلته د ځینو یادونه په لنډه توګه وکړم. اول، زنا، فحش او بدکاری د قحط، ذلت او تنګلاسي لامل جوړیږي.
د زنا او د فحشا له امله مرګونه هم ډیریږي او د بې حیایي په خوله کې د پریوتلو له امله طاعون او داسې امراض راښکاره کیږي کوم چې د دغو خلکو په پلرونو او نیکونو کې نه ول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په کم قوم کې چې بې حیایي په څرګنده توګه ترسره شي په هغه قوم به الله رب العزت داسې امراض راولي، په داسې مرضونو کې به ګرفتاره کړي چې د دوی پلرونو به دا مرضونه لا نه وي لیدلي. نن هغه حالت دی چې په خپلو سترګو باندې وینو. په کمې کورنۍ کې چې یو بې حیا انسان وي، یو فاسد انسان وي، هغه ټوله کورنۍ به الله رب العزت په داسې مرضونو باندې ګرفتاره کړي چې دا مرضونه به د دوی پلرونو او نیکونو هم نه لیدلي. راشئ د دې مفسدینو او د دې بې حیاو مخه ونیسئ. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په کوم قوم کې چې د رشوت اخیستنې کار رواج وي یا خیانت کوي د دوی په زړونو رعب او ویره راخپریږي، د خپل دښمن نه به ډېر سخت ویریږي. دغه حالت دی نن ورځ چې موږ او تاسې په خپله ټولنه کې وینو. بې رشوته د ستاسو هیڅ کار سرته نه رسیږي. ټول مفسدین د رشوت لپاره په هرې اداره کې ناست دي چې څنګه د خلکو پیسې په جوبونو کې واچوي. نو د دې ظالمانو په زړونو کې رعب او ویره پرته ده. دغه دی چې د کفر او د انسانیت د دښمنانو غلامان ځان نه جوړ کړي دي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم خلک چې زکات نه ورکوي په هغوی باندې د الله رب العزت له طرفه بارانونه ودرول کیږي. که د څارویو لپاره نه وي الله رب العزت به په هغو باندې ذره باران هم ونه کړي، او که بارانونه هم کیږي بیا به غرق او سیلاب وي، ټول به د ځان سره وړي. دا هغه څه دي چې په خپلو سترګو باندې وي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه قوم چې په ناپ او په تول کې کمی کوي الله رب العزت په هغه باندې رزق بندوي، په قحط او سخت محنت کې ښکیلوي. الله رب العزت ظالم پادشاه پرې مسلط کوي. په پریکړو کې د ظلم کولو له امله قتلونه ډیریږي او د بدعهدي له امله په سر باندې دښمن مسلط کیږي. نن چې قتلونه ډیر دي لامل یې دا دی چې موږ په پریکړو او په فیصلو کې ظلم کوو. حق چیرته هم قاضي حقدار ته نه دی ورکړی. نن چې الله رب العزت دښمن په موږ باندې مسلط کړی دی، موږ خپله بدعهده یو. الله سره او د الله رسول سره موږ عهد مات کړی دی. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي له خپلوانو سره اړیکه پرې کول خلک د الله له رحمت څخه بې برخې کوي. د مور او پلار د ځورولو له امله له مرګه وړاندې په دنیا کې سزا ګالل کیږي. هغه کسان چې خپلوانو سره دښمني لري هغوی سره راشه او درشه نه لري، هغوی د الله د رحمت څخه بې برخې دي. او کم کسان چې د خپل مور و پلار په دنیا کې ځوروي هغوی ته به الله رب العزت د مرګه مخکې جزا په دنیا کې ورکوي. همدارنګه رسول الله فرمایي د حرام خوړلو، د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر د پرېښودلو له امله دعا نه قبلیږي. نن ورځم چې لاسونه پورته کړي چغې وهو زموږ دعا الله نه قبلوي. لویه وجه دا ده چې موږ حرام خورو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه کوو. همدارنګه رسول الله فرمایي ظلم او په دروغو قسم مال ضایع کوي. ښځې عقیم یعنې شنډوي او آبادیانې ورانوي. په کم قوم کې چې ظلم وي، په کمې کورنۍ کې چې په دروغو باندې د خلکو په مال باندې قسم خوري، دې دې پوه شي چې مال یې ضایع کیږي او ښځې به شنډې وي، کله به هم اولاد نه راوړي. دا د رسول الله وینا ده صلی الله علیه وسلم. همدارنګه رسول الله فرمایي د لمانځه د صفونو د نه سیده کولو له امله په زړونو کې اختلافات او فاصلې پیدا کیږي. تاسو لاړ شئ یو وارې جومات کې ودرېږئ چې خلک څنګه صف ته درېږي. همدارنګه فرمایي د ناشکري له امله نعمتونه ورکیږي. همدارنګه رسول الله فرمایي په کم مال کې چې زکات واجب شوی وي او هغه زکات ادا نه کړی شي نو د زکات برخه به دغه مال هلاک کړي.
نن ورځ چې په مالونو کې برکت نشته، بې برکتي ده. په هر ځای کې لاهودي او تبادي. لوی لامل یې دا ده چې دې خلکو د الله حق د خپل مال نه دی ادا کړی. د دې برعکس درنو اوریدونکو، د نیکیو کولو له امله په دنیا کې د راحت او هوساینې ژوند په برخه کیږي. ذلت او مسکنت ختمیږي او د ځانګړو اعمالو پایلې راښکاره کیږي. د بیلګې په توګه د سهار په وخت کې د سورت یاسین لوستلو له امله د ټولې ورځې حاجتونه الله درته پوره کوي. او د شپې لخوا که سورت واقعه ولولئ نو هیڅکله به له نیستي سره مخ نشي. همدارنګه د صبر او لمونځ کولو له امله د الله رب العزت مرسته ترلاسه کیږي. همدارنګه د الله رب العزت د ذکر له امله زړونو ته راحت په برخه کیږي. او د ذکر کولو څخه پرته بل هیڅ داسې شی نشته چې هغه د الله رب العزت د عذاب لرې کوونکی وي. تا نه چې د الله رب العزت عذاب لرې کیږي په هغه صورت کې چې ته الله یاد کړې، الله ته تضرع او عاجزي وکړې. همدارنګه د دعا په اول او آخر کې درود شریف، همدارنګه د دعا په اول او آخر کې درود شریف لوستلو له امله دعا قبلیږي. د سخاوت کولو له امله مال ډیریږي. د صدقې له امله د الله غصه ختمیږي او د مرګ په وخت ویره نه وي. د تقوا او استغفار له امله روزي د داسې ځایه ترلاسه کیږي چې تصور یې هم نشي کیدی. د شکر کولو له امله نعمتونه پراخه کیږي. څوک چې د مسلمانانو اړتیاوې پوره کوي، الله رب العزت د هغو سره مرسته کوي. لا حول ولا قوة الا بالله د 9 نوي مرضونو دوا ده. په دې کې تر ټولو د کمې درجې لرونکی مرض غم دی. څومره مرضونه چې لري، لا حول ولا قوة الا بالله ووایه، الله به دې مرضونه ختم کړي. څومره غم چې په تا باندې وي، لا حول ولا قوة الا بالله وایه، الله رب العزت به دې غم لرې کړي. د دغو ټولو مثالونو د وړاندې کولو څخه دا په ډاګه کیږي چې د مصیبتونو او تکلیفونو د لرې کولو لپاره د ایمانی صفتونو لکه تقوا، لمونځ، ذکر، شکر، د قرآن کریم تلاوت او داسې نور اختیارول اړینه خبره ده. د الله رب العزت څخه د لرې اوسېدلو په وخت کې د الله نعمتونه نشي ترلاسه کیدی. تجربه د دې خبرې ګواهي ورکوي چې د خپلې پوهې څخه چې کوم تدابیر جوړ شوي وي، د هغه له امله پراته مصائب له منځه نه ځي، بلکې نور هم ډیریږي. که غواړئ چې مصیبتونه درنه لرې شي، آفتونو نه وژغورل شئ، نو تاسو الله ته متوجه شئ، د الله رب العزت د اوامرو او د الله رب العزت د احکامو پابند شئ. په همدې هیله درنو اوریدونکو، الله رب العزت دې موږ او تاسې په خپل حفظ و امان کې وساتي او د دې آخر زمان د فتنو نه دې الله رب العزت موږ او تاسې په امان لري. په همدې هیله دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. یو ځل مې وغواړه نبي سرورا، په ټول جهان کې نوراني سرورا. یو ځل مې وغواړه نبي سرورا، په ټول جهان کې نوراني سرورا. ستا د روضې ارمان پر زړه لرمه، ستا د روضې ارمان پر زړه لرمه. عطرین صورت دی گلابی سرورا، په ټول جهان کې نورانی سرورا. عطرین صورت دی گلابی سرورا، په ټول جهان کې نورانی سرورا. یو ځل مې وغواړه نبی سرورا، په ټول جهان کې نورانی سرورا. ستا په هجران کې په اورونو سوځم، ستا په هجران کې په اورونو سوځم. مینه دې ډېره اسړې سرورا،
پټول جهان کې نورانی سرورا مینا دې ډېره اثرې سرورا پټول جهان کې نورانی سرورا یو ځل مې وغواړه نبي سرورا پټول جهان کې نورانی سرورا بورا د ګل په تمش په تیروا بورا د ګل په تمش په تیروا د عشق په دام کې يم بندي سرورا پټول جهان کې نورانی سرورا د عشق په بام کې يم بندي سرورا پټول جهان کې نورانی سرورا یو ځل مې وغواړه نبي سرورا پټول جهان کې نورانی سرورا تاریخ می د ژوند له انتظار سره تاریخ می د ژوند له انتظار سره وکه نظر زما هاشمي سرورا پټول جهان کې نورانی سرورا یو ځل مې وغواړه نبي سرورا پټول جهان کې نورانی سرورا یو ځل مې وغواړه نبي سرورا پټول جهان کې نورانی سرورا دا افتخار دې چې ستا مینه لرا دا افتخار دې چې ستا مینه لرا د سترګو تور د عمرې سرورا پټول جهان کې نورانی سرورا د سترګو تور د عمرې سرورا پټول جهان کې نورانی سرورا یو ځل مې وغواړه نبي سرورا پټول جهان کې نورانی سرورا یو ځل مې وغواړه نبي سرورا